غریب سړی او بډایه سړی. په وختونو کې په یو کلي کې یو ډیر بډایه سړي د احمد په نوم ژوند کاوه چې ډیر سره زر یې درلودل، خو دا سړی ډیر مغرور و. د له هیچا سره مرسته نه کوله او تل به یې په نورو ملنډې وهلې او ضعیف خلک به یې وهل. یو ورځ یو غریب سړی د زبیر په نوم د کور ته راغی او ده ته یې وویل: ښاغلیه، 3 ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دي خوړلي. هیله کوم ما ته لږ سره زر راکړه چې زه ځان ته مې خواړه واخلم او ویې خورم. څه دې وویل؟ زه ته د سره زر درکړم؟ نه نه نه، زه هېڅ وخت تا د سره زر نه درکوم. ورک شه زما له کوره، وځه. زه به ستا له کوره لاړ شم، خو په یادو لره چې دا ثروت به تا ته د عمر تر پایه پورې دې پاتې نه شي. زبیر د احمد له کور څخه ووته. څو کاله تیر شول. احمد ډیر غریب شوی و او زبیر ډیر بډایه شوی و. احمد د زبیر کور ته لاړه او ویې ویل: ښاغلیه، هیله کوم ما ته لږ سره زر راکړه چې زه ځان ته مې خواړه واخلم. هیله کوم. آیا ته هماغه سړی نه یې چې څو کاله مخکې دې ما ته سره زر نه راکول چې زه پرې خواړه واخلم او زه دې وشړلم؟ هو، زه هماغه سړی یم، خو زه ډېر پښیمانه یم. هیله کوم ما وبخښه. زما غرور په دې سبب شو چې زه خپل ټوله سرمایه له لاسه ورکړم. خیره، اوس ژاړه مه. زه به تا ته سره زر درکړم، خو په یادو لره چې تل نیکي وکړې. واخله، په دې کې سره زر دي. مننه ښاغلیه، له مرستې څخه دی. له دې کیسې څخه موږ دا زده کړ چې هیڅکله مغرور نه اوسېږو او تل له نورو سره مرسته وکړو، ځکه چې مرسته یو ښه کار دی او موږ د خلکو په منځ کې ګرانوي، او غرور یو بد کار دی او زموږ ژوند تباه کوي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.